پی ټی ایم نه سپورول دا آسان نه دي ملګرو. که تاسو ته یاد وي د خړ کمر د واقعې پس دغه غوغا شروع شوله چې پی ټی ایم لکه نور ختم شو. ما په هغه وخت کې هم خندل مار چې پی ټی ایم د لچک نه څوک نه دي خبر چې دا داسې د تلاړ شي واپس ډېر زور سره واپس دغه تاریخ ملګرو هر کله قرباني ورکړي دي. نه خو احسان الله احسان ته څوک غږ کوي دا یوازې پی ټی ایم ولې ټارګېټ دی د ریاست لپاره. که د میډیا بندیز دی په پی ټی ایم دی، که د لارو بندیز دی په پی ټی ایم دی، که په جیلونو کې بندیان دي نو د پی ټی ایم دي، او که هر قسم مشکلات وي په پی ټی ایم تر ټولو زیات دي. پی ټی ایم زیات ځکه دي چې پی ټی ایم د دوی هغه لار، د دوی هغه جبر، د دوی هغه ظلم او د دوی هغه کاروبار چې د پښتنو په وینو روان و د هغې د بند کولو دپاره دی ورمخته شو او مزاحمت یې شروع شو. بله وجه نشته دی. بل زه رښتیا درته وایم دا فایرونه کېږي نن هم زموږ ملګري بلا پکې بندي دي. پی ټي ایم 15 کاله کېږي. په 15 کاله کې د څوک څه شي تربیت کوي؟ دا د پښتون وطن ننګ تربیت کوي. دا د دغې خاورې هغه شوچه اوبه څه دي چې څښلې مې دي دا هغو تربیت دی. دا د دغې وطن د باباګانو تربیت دی. دا د دغې خاورې هغه شوچهوالی دی. دا د هغې تربیت دی. پی ټي ایم یوازې خبره وکړله نور دا کام په خپل کامي ننګ باندې د ملګرتیا وکړه او تر اوسه پرې لګې کړې ده. هغه د دوی هر څه دي. نو دلته په پاکستان کې هر څوک منسټران جوړېږي. موږ نه شولو جوړېدلی، تر ټولو زیات جوړېدلی شول. البته د خاورې کمپرومایز په منځ کې راشي موږ یې نه کوو. موږ دپاره نه عهدې پکار دي، زموږ دپاره نه پیسې پکار دي، زموږ دپاره د خپل وطن په مرسته باندې، د خپل ولس په مرسته باندې د دغې وطن او د دغې ولس ګټل چې کوم دي دغه دی زموږ مرام. نن اندازه نه درته لګېږي، لا هم کیسه ډېره دونده ده، خو یقین وکئ 10 کاله چې د دې تنظیم پوره کېږي څه ستا په سینه کې په زړه کې به دومره فخر پروت وي چې زه د کوم تنظیم غړی یم. دا درته وایم نن هم ډېر داسې خلک چې موږ ته پرون بد ویل نن معافي غواړي چې موږ غلط شوي وو. تاسو ټیک وئ، داسې به یو په دې خاوره کې راځي. یوه ورځ به تاسو سرخرو وئ، یوه ورځ پرېږده راتلونکي نسل به هم وایي چې په 21مه صدۍ کې چې یوه مصروفه صدۍ وه په هغه کې دومره مخلص خلک را پیدا کول چې د خپل وطن هره خبره یې صرف په اخلاص کوله. یوازې د کام او د وطن د ننګ نه علاوه بل یو مقصد ماته وښیه چې یو ملګری د دغې وطن، د دغې کام، د دغې ولسونو د فکر نه علاوه تاسو ماته مقصد ښودلی شئ. دا زمانه هم چې تېر تاریخ کې ډېر تحریکونه چلېدلي دي. د پی ټي ایم ثاني زه ولې وایم چې هغه مشکله ده چې موږ یې بنده کړو. هغه وجه درته ښایم په تېر 20مه صدۍ کې، په 19مه صدۍ کې یا په دې نه اول د خلکو مصروفیات دا نه وو لکه دا نن چې دي. د خلکو ضروریات دا نه وو لکه دا نن چې دي. د خلکو ذهني انتشار دا نه وو لکه دا نن چې دی. په دومره منتشر ذهنیت کې، په دومره مصروف دور کې چې یو په کور کې بېروزګاره شي ټول کور باندې اثرات یې ورځي. په دومره د ضرورتو ډک ژوند کې هر ځوان سره چې موبایل نه وي هغه ژوند تېرول څومره د ضرورت په دې کې دننه یو طبقه پیدا کول، یو ډېر خلک پیدا کول چې هغه هېڅ ذاتي غرض نه لري بلکې دا هر څه مصروفیات ضروریات پرېږدي په کامي کار پسې په مخ ځي. دا هم څه وړوکی اټریکشن نه دی، دا څه وړوکی کشش نه دی. نو معنا دا چې د پښتون وطن غرونو ځمکې خپل کشش لا نه دی پرېښودلی. لکه څنګه چې اسمان ته یو شی وغورځوي دی واپس رانیسي، داسې د دغې وطن ولسونه یې هم د ځان ته داسې راکش کوي چې ډېر هم د دغې خاورې نه ته د بل په طرف منډه وایې اخر د بیا راکش کړي که نه. نو دغه دا هم دا زموږ د خاورې زور دی چې موږ یې د خپل ځان سره تړلي یو.